بیان ستاسو په مخ کې دار روان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې د کم قسم الفاظ او انتخاب کړي نو ایاک نعبد و ایاک نستعین ته رسیدلی ایاک نستعین دا هم تاسو په منځ کې وایي د دې معنا دا ده چې د الله نه سوا د بل هیڅ نه به مدد نه غواړي دا اللہ نہ سوا بل سوک رزاق نہ گنے دا اللہ نہ سوا بل سوک دا عزت او دا ذلت مالک نہ گنے عزت ورکولو والام دا خدای ذات تے او ذلت ورکولو والام دا خدای ذات اوس عزت او ذلت وای څه شتا په دې ټکی لګزان سره پویو کتا سو خیالو کوي مونږ ټول اهل دنیا خلق مونږ عزت ذلت توایو او ذلت تا عزت وای کم شی چې ذلت ته هغه ته عزت وایو او کم شی چې عزت ته هغه ته ذلت وایو عزیزانو مونږه چې کومه زمانہ کې اوسېګو مونږ عزت دې ته وایو چې یو سړی ډېر لوی دولتمند دی ډېر لوی صاحب حیثیت او صاحب جائیداد او وغیرہ وغیرہ یو سړی وزیر وي وزیر اعظم وي صدر اعظم وي وغیرہ وغیرہ دیتا مونږ خلق عزت وایي که تاسو لږ گہرا نظر سره دیتا وګورئ نو دا ټول څیزونه په حقیقت کې ذلت دی که یو سړی ډېر لوی دولتمند دی نو نن سبا د دولتمندو حال وګوره دا دولت امتحان دی او ابتلا ده دولت چې تا ته خدای پاک درکړی دی د دې درې حیثیت دي خوړل په بل خورول او د الله په لار کې خرج کول دا درې صفته چې د چا په دولت کې نه دا دولت
په حقیقت کې ذلت دی. نن سبا دا صفت خو په دولتمندو کې شته چې خوړل، لیکن خورول او د الله په لار کې خرج کول دا صفت په دولتمندو کې تاسو وښایي. خورول نشته. پخوا به د دولتمندو اجرې وي او داسې اجرې به وي چې 20 دیر 40 50 کسبه غرمه او ماښام په درستخان کې ناسته او پاسېده. اوس د دې خلکو په اجرو کې اول خصوص وینو او کوینو د کلی الکان پکې تاش یا پچیسی یا کرمبورډ یا دا بلا کوي. د خان اجره ته چې ورشي پکې وبم نه. د خدای په لار کې خرج کول دا صفت تاسو وګورئ په دې اهلی دنیاو کې نو چې شته پکې کنيشته نو هغه تاسو ته پته ده. نو دولتمندی په حقیقت کې چې دا درې صفته پکې نو دینه لوی ذلت بل نشته. اقتدار دا هم لوی امتحان دی. یو سړی د ملک سربراہ دی او په دې کې دا صفت نو داسې صفت لکه حضرت عمر ته یو سړی غوړی راوړ چې صاحب دا زما د ګډو د چیلو غوړی دي لږ می تاسو لراوړ چې تاسو یې وخورئ. هغه ورته داسې کته ورته وی چې دا غوړی خو ډېر ښه شی دی خو زما دې په خدای قسمی کوي وخورم. وی چې ولی؟ وی ترغه به زه غوړی نه خورم چې تر څو ما ته دا پته نه لګېدلی چې زما ټول قوم غوړی خوړلی. نو کم سړی چې د اقتدار په منصب باندې ناستی او هغه کې دا صفت نه نو دا اقتدار په حقیقت کې ذلت دی او کنه دی. ځکه چې د دې به پوښتنه کیږي د دې بیان ثبوت موجود دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قسم خوړو چې زما د خدای په ذات قسمی که زما په دور حکومت کې یو سپه د لوګي مرشم الله به تپوس زمانہ کوي. سپه نو د چا په دور حکومت کې چې بنده د لوګي مرشي نو اقتدارم په حقیقت کې عزت نه ده هغه ذلت ده. گو چې مونږ ورته عزت وایو. بادشاہان د زمانه دا د گدایانو د زمانه په دربار کې داسې حیثیت هم نه لري لکه خاص و خاشاک. کم خلق چې گدایان دي او فقیران دي
دا بادشاہان د زمانه اغي ته خاص او خاشاکم نخکاری زکا چې همیشه د پاره بزستا پروا الا کومه چې زتانه سغوارم چې زتانه ستمه نکوم نستا پروا به ولی کوم ولی زستا د خانه څه پروا کوم ستا د نوابای څه پروا کوم ستا د خان بادرای څه پروا کوم ستا د وزارت څه پروا کوم ستا د بادشاہي څه پروا کوم نن مونږ د دې خلکو سپی ولیو ځکه چې مونږ ورته تمې کوو مليانم ورته ټوکرای ټوکرای کیږي نواز شریف ته ځکه چا ورته پته مې کړ اوس مونږ نواز شریف څه کوو خو زه د پاکستان وزیر اعظم دغه څه بدیم زیړه خبروانی لکه دا نور چې تلی مونږ څه کار او دا اهل دنیا مولانا روم نه چاته پوسو کو چې اهل دنیا څنګه خلق دے و اهل دنیا اورتوي اهل دنیا چون سگے دیوانا ان اہل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان مولانا روم ورتوی چې دا اهل دنیا دا لیونی سپی دی لیونی سپی او دوی سره څنګه برتاو بکې اهل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان او دا اهل دنیا چې دی دا لیونی سپی دی یو طرف ته شته کزان والا مړکم خپل بینک دا خپلیږي نه ځان والا مړک تاسو تجربه وکړئ دا تاسو ټول غریب خلک یې اگر چې دا زما خبره څه د لیوانو غوندي تجربه وکړئ سرمایدار او خان او نواب چې په اجره کې ناست دي ته داسې سپیره غوندي ورش السلام علیکم خان تاسو داسې سلام کوي السلام علیکم خان تاسو چل کوئ ادر ته څنګه ګوري وعلیکم څنګه شیخا دسه وای درته کنه ها خلکم ګونګړی دي ته دسه کې السلام علیکم خان وعلیکم څنګه شیخا خیر بدمر دانا سال دے خی جوڑے بیگا دے روٹے سره ترکاری خوړلې نه دا بچی دې څنګه دي
روزگار دې شته نشته دا تپوس یې جاری کړی په دغه وخت کې د خپل عزت تماشا وکړه چې ته ورشې او د سره بل خان او نواب ناست دي او ته مونږ غوندې سپیره او غریبې السلام علیکم خان علیکم بیا هغه خان سره په خبرو شو الله اکبر عزیزانو عرض میں داو چې په دنیا د خدای کې به اهلی دنیا چې دي دا خپل نکي په مانځه کې چې کوم الفاظ او انتخاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی هغه بیان ستاسو په مخ کې را روان دی عزیزانو منځ خو تاسو ټول کوئ خو په منځ کې د کومو الفاظو چې زه ستاسو په مخ کې تشریح کوم نو د مانځه کې به تصور هم دا کول وي مثلا ایاک نعبدو ته ووایه نو تصور بدیم داوی چې خدایا زه د عبادت امتا تا کوم یا و ایاک نستعین ته ووایه نو تصور بدیم بدی منس کې دای چې خدایا امداد هم زتا نه غواړم اوس افسوس په هغه خلقو دی څوک چې منځ کوي او د منځ معنا او مطلب نه پوهیږي یو گردان یاد کړی دی او منځ کې هغه گردان وي او په دې پوهیږي نه چې ما خدای ته څه ووي او الله د منځ د دې الفاظو په جواب کې ما ته څه ووي د مانځه کې چې کوم الفاظ دي نو دا خو ته هم الله ته څه وایې او الله هم داغه بدل کې تا تسوي نو چې ته په ټول ورځ کې 15 ځله یو ذات سره ملاقات وکې او په دې پویم نشي چې ما څه وې او غیره ته څه وې دا څه مونږ تاسو ټول دې ته سوچ وکړئ چې اوس دا مونځ دی یا دا هغه مونځ دی چې په دې به مونږ ته په قیامت کې نجات کیږي یا په قبر کې دا مونځ به مونږ دپاره سبب د نجات ګرځي دې ته سوچ وکړئ عزیزانو دا په ټولو عباداتو کې
یو اهم عبادت تے. اس اغا اهم عبادت تاڑو حقیقت پیجنے نا پہ پوئے گے نا. دیدا سی مثال دے لکت چاہتا بند لفافہ کی اور تحفہ اور کی. لفافہ دے بند رواغستا ہو او دی نلی دے چی دی کت دی او چاہتے ور کی چیزی دا زما طرف نہ تحفہ والا اگر در توی دا سشے دے تو ورتے واللہ کا پوئی مپی والا بھابو سنگا بھی پوئی نہیں چتا جو شہر اوڑے دے ہوتی پی جنی نا پوئی پی نہیں لفافہ کے بند شہ دے ہو تحفے نامہ دے پکی الٹا باغ سڑے ہوئی جزا خوارشی چرتا بم دی پکی نہیں روڑے زدا سے تحفے نہ قبلم چیتے پخپلم نہ پیجنے. نو اللہ تا بدا منست توفتن پیش کے ہاں جی توفہ بھائی ذکر چھ دا اللہ ٹول عبادات چیلی دا زمونگ طرف نا اللہ تب توفی اور ڈالائی بھئی او دا دی پا بدل کے بتی سغوارو. نو پا کوٹا روپائے باندے یا پا دیسی لوڈ باندی دکاندار سوداور کئی یو سڑی تا دی کوٹا روپائے یا تانیز یا سلورانیز ورکو چی چانے راکا سڑی چونی دے چی دا خو کوٹا دے نو شید آگی بدل کے در کول خپری دا الٹا بدی او دو سپیڑی موئی چی دا کوٹا شیزونا پا ما چلے. اس کم قوم چی دی یوشی ماہیت نہ پوئی گی داغی حقیقت نہ پوئی گی او تا اگا خدای تا پیش کی نو خدای بوئی خدا دا کم منزنہ دی پا دی کتا چا غفتا چا غزا اس در کم تا بیجی دینا غنیم خبر جسے میں غفتا ہوں او دا منزنہ بستا پا دی مخ درولی او در تبوئی جدا والا او پا سارے گردوا دے قیامت پا دی میدان کی. دے وجنا کم کار چې کوي داغه په ماهیت او په حقیقت بزان پوي او بیا به په منس کې هغه تصور هم وي چې ته یا کنا عبادو نو دا به تصور می چې خدای عزتانه سیوا بل چاته عبادت نکوم. ایاک نستعین ہوئے نو دا بد ایمان می او دا بد تصور می چی اے اللہ ز امداد ہم بغیر تانا بل چانا نغوار. تماشے ہو کئی دا پاکستان قوم امدادونا دا بندن اغواری طول قوم دا پاکستان نن دا عظیم قہر پر لپیٹ کے بیگا چکم بجٹ پیش شوے دے نن د ټول پاکستان قوم چے دے دی د پارا دنن دا عذاب بستے چی بیگانے بجٹ پا ٹی وی قتلے دے او یا بیگانے بجٹ نن پا اخبارونو کے قتلے دے نن والا دا زخمونا کافی دی
ټول ورځ به دا زخمونه سټي لګیا وي. هغه وجه څه ده چې دی یا کنستعین نه دی ویلې او نه دا ایمان دی. نستعین من العبد دی په منځ کې یا کنستعین نه وي، نستعین من العبد، نستعین من نواز شریف، نستعین من صدر غلام ساق، نستعین من وزیر اعلی. هم په منځ کې دا وایي. نو تا مدد د بندنه غوښتو، یو عظیم ایټم بم در باندې نن پریوته. یو دلته بے وقوف سار ما ته وایي چې جی وړو خو ₹1 ارزان شو. په یوټیلیټي سٹور کې به ₹1 وړه ارزان ورکوي. مالکور دې د میردین جماعت شه په نور څه 16-15 پوهېږي خو کوړو ₹1 ارزان وړو خو لا پروسه کال ₹400 من کړیو. وړي خو لا پروسه کال د ₹175 نه د غړو ټیم ₹400 ته ورسېد. اخو لا کال مخکې کړ. نن بجټ دا دی. $50 ملین $1 ملین 100 کروڑ سوچ کوئے تو ہے $1 ملین 100 کروڑ ہاں $1 ملین نہیں خدا مرکب امغه شعر در باندې رښتیا کیږي چې تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم، تورا ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم، چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ. دا ستاسو هغه بي او ام او اف ملین ته هم نه پېژني چې $1 ملین 100 لکو ته وایي یا 100 کروڑو ته وایي یا څه ته وایي. بای نه د ګولۍ گزار در باندې وشي خو پېژنې نه چې 30 بور واکه 32 بور واکه د کلاشون پوه هو د چینډه خوندې د خوله چینګه نیولي چې په ګولۍ ولګېدو. لکه په کومې ګولۍ وي پته نشته خو په ګولۍ ولګېدو. نو پته درته نه لګي خو په ګولو لګي. دا نن بجټ د 80 ملیونو دی، 25 ملین لا پاتې دی. آبا در باندې د کال په منځ کې غشي په سینو در نه نوځي. د بجلی سرچارج زیات شو. یو پکې ماته وی چې غریبو له هیڅ دغه نه دی شوی، غریبو نه مالدار دا مالدار دا شو. د مالدارو سره داسې نښتي دي غریبان چې د مالدارو شی ګران شي. ټیک شو هغه اثر به په غریبو پریوزي که نه چې پټرول ګران شي نو ته په لارۍ کې خو به چرته ځې که نه کرۍ به در باندې زیاته شي که نه. پاسپورټ به جوړی مزدورۍ ته، پاسپورټ د 800 نه 2000 روپۍ شو. غریبو له هیڅ زور نه.
انکم ټیکس دا دکانداران نه دي، دا غریبان چې په دکان کې خلق روټۍ نشي پیدا کوله. تورشه په یونیورسٹی روډ باندې لوی بلډینګ جوړ کړی دی او پکې ناستی چټ در پسې راشي چې سره د کاغذونو حاضر شورناب کې متعلق یک طرفہ کاروائی کی جائے گی. دکانداران هغه د ټیکس کاغذ خلکو په ذکر سي چې څه چلو کوم مالدار یو څه او په سین کې ټوپ کا مال یې سره راوړ زسو خدای رانی ولی زه بچ کولی شم؟ دا قوم خو خدای رانی ولی دی، دا بجلیگر مولا بچ کولی شي؟ تاسو بنده سره منډې والی دي او خدای له منډه کړې نه ده. نو چې بنده پسې منډه وای، منډه خو خدای پسې وال پکار دي او تا بنده پسې منډې والی دي. اوس خدای راونی وي نو هغه بنده دې تا خلاص کړي. ما ته سره اوبه چې په کوم ملک کې ته خیراتی نشس کله اسه ملک نن د دې کارپوریشن اوبه ته نشس کله نمبر پړپړه در پسې راشي وینل در نه کټ کوم یني بل دا هغه ورځ ما ته چټ راوړل که سړی راغلی نه دی نو موږ د بمبلي بل څنګه داخل بل پرېښی دی چې فوراً داخل کې 24 घंटों کا یک طرفه کې مالته نږدې راشه که نه چې زه تا نه شنې اوبه وباسم که نه غل بچیا ټول غله او ارام خواره او مردار په دا جي ټي روډ راغونډ شوي یو ناست دي. ته نلکه کټ که چې زه ستا ټوله زندګي کټ کم. بلپونه په سټریټ لایټ په علاقو کې تیاری د شپې خلک په بخار غوندې ځای کې د لاټین په رڼا په کوڅو کې ګرځي. بلپونو غلو بلپونه تاسو خرڅوئ او په علاقه کې نه لګوئ. دغه ارامتوب له تکړه چې د کرکټ میچ دنیا نه مغه ورځ لارای باندې ګلونه او سیرې اچولې دي او من جانب میونسپل کارپوریشن په ښار کې ګرځول نمایش پې کول ویاړی ماتې دي نشته سړی ګندونو ډیرانونه پراته دي چواړی نشته د اوبو نکاسیانې نشته او د غونډس کې کلاړیانو دپاره لاره شته چې په ټول ښار کې ګرځي او نمایشې کوي او زرګونه روپۍ ورته بیا په روټیانو لګوي. څه خدای په قهر واړوه چې واوړئ لږ د سړي زامن خوښئ چېرته که نه ټول عمر به دا ملک د نه سړي زامني ټول عمر غریب ولا هیڅ زور نه دی. ټلیفون غریب ته ضرورت پیښیږي که نه نو ټلیفون یې ګران کو که نه د بجلی دا پکی چرته خوار غریب به تلاندې کینی که نه زیر کنډیشن خو دې سر وخوري چرته غریب به دې پکي لاندې کینی که نه دا بجلی ګرانه کړه که نه ته څنګه وایې چې غریب له زور نه دی ورغلی. نو دا د خدای د قهر مترادف دی د قهر. تماشې به وکئ دې کال کې دننه چې په تاسو نور څه حال نازلیږي
ځکه چې ایاک نستعین نه وایي. که ته د زړه نه ووایې چې ایاک نستعین، خدای ته مې مددګار او تا نه مدد غواړم، ته وګوره چې دا خدای تا سره څه کوي. بیا نن ترو او ټول قوم ایاک نستعین ایمان نه دی، دا دین نه دی، دا مذهب نه دی. غم دی صاحب، الا کابل دغه شو صاحب، او دا مالدار تو ګوره دا چا سره چې پیسې منډي دی او کابل یې علی ایو په کې خدای لیوانه کو په سارا کو منډي وای چې الکه پاوکم دی ګوره زیات نه دی پاوکم دی لیوانه شو. ار یو نه چې تاسو کې چا وای ما د لسو لکو اغستی دي، چا وای ما د شلو لکو اغستی، چا کلاشنکوپ اغستی دي، چا کارتوسونه اغستی دي، چا لګرانی. غم ده دې تو سوای چې تا افغانای والی او ګرانې دوته کې دي، نو دا خو سمن دي د دې جنس یو دی، دې کې ربا او تفاضل حرام دی کنه دی؟ دا جایز دی؟ نن کل هم سر دمادار چې دی په دې قهر عظیم گرفتار، کل هم. نو عزیزانو عرض میں داو چې پیس گناہ د دولت د پاره مونږ صرف نه کو، پیس گناہ. نو چې پیس گناہ دولت د پاره صرف نه کینو ایاک نعبدو دم دروغ دی او ایاک نستعین دم دروغ دی، دروغ ہے. ایاک نستعین چې د چا ایمانو او د چا دینو او د چا مذهبو هغه داسې خلک. یو سړی حج ته روان، مونږ هم ډېر خلک لاړه سکال حج ته. په لاره روان دی، 600 روپۍ ورسره دي. یو ښځه ناسته ده او د یو مردار خر نه غوښې پرې کوي او په څادر کې اچي. دا حج ته چې روان دی دا ورته داسې ودرېده، ویلې بوډا دا څه کوې؟ بوډا ورته ویل زه لار لنډوه، څه پوښتنې کوې؟ ځه. هغې وی ځم نه، حل به وی. ایاک نعبدو او ایاک نستعین دې ته وایي. ته اوس ما ته وی سال دی او زه درته یم چې حال مې لږ ښه نه دی. ښه خدای دې ښه کړي، نو غلی غوندې وکشېږي روان شي، چې هسې نه چې اوس څه ووایي چې داسې کوئ تاسو که نه؟ تاسو چاله لاس ورکړئ څنګه حال دی جي جوړ یې، طبیعت هم ښه دی، نور خیر دی، څه ضرورت شته او که زه درته یم چې او شته. ښه زه خدای دې پوره کړي، نو ناوخته دی. زه د ګډې زویه دا پوښتنې مه کوه، ځه. اوس ماله چې څوک لاس راکړي او سال دی غوسه راځي. رښتیا درته یم سخته غوسه راځي. ټول منافقت لاسونه السلام علیکم داسې مونږ کوو که دا منافقت. سلام معنا پوهیږي؟ سلام علیکم دا معنا چې زما د خولې او د لاس نه څومره ضررونه کېدی شي هغه ټول مې خدای سره وعده وکړه تا ته به نه رسوم.
سلام علیک دا معنا تاسو په سلام هم واچوي خپې وهي که نه کنځل ورپسې کوئ که نه غیبت یې کوئ که نه کویا ورته کنئ که نه واچوئ په سلام جیبی چې شو کوئم سلام پې واچوئ سلام علیکم په خیر جوړ تکړه خوشحال وینیسئ او جیبونه یې ولټئ څه چې دي کې وایي دا سلام هم واچوئ نو ټول منافقت دی که نه چورس تیریږي وای په خوله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا پزړه بېایمانه مسلمان ولې په خوله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا پزړه بېایمان اے مسلمان اولی نن تھرو آؤٹ ملک دا سے دے کن دے منگٹول دا سی پخلا درتا وہ خان پڑکی ٹگی درتا دا مسلمانان دا خلق به ایمان تیری ایمان سره دی سکار دعا کوي چې خدای دې ایمان دولت هم نصیب کړي او ایمان ستاسو نمور په جهیز کې راغله دي دولت دې ایمان میں خدای نصیب کې دولت دې توستا د ایمان دولت پسې خو ابو بکر صدیق بجړې دو ګرځې دو د ایمان دولت پسې خو به حضرت عمر جړې دو ګرځې دو د ایمان دولت پسې خو حضرت عثمان به جړې دو سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره حضرت عثمان بوي چې دی قبر نه زکه یریږم چې پیغمبر نه مې اورېدلی چې دا ډومبنی منزل دی د آخرت په منزلونو که دلته سړی پاتې راغی عمر له بیړه تباه شو نو ځکه دې ته جاړه ایمان دولت نشي بس د خولې اسانه خبره ده تاسو جاهل خلق پیرانو لور شي قربان دې شم زه به دوا نه به مې نه وباسم زه خدای دې کامیاب ته جوړلاړو وایلو زول هغه چې ته کامیابولی شوې نو ستا ته به لاس نه نیوې ځان لګن کپته جیبونو کا تاله دعاګانې کوي او چې په پیسو څوک دواګانې کوي د هغه دوام لګي په ایمان یې وایي او خدای هم خوار نه کوي دعا خو هغه لګي چې یو سړی پیژنې نه او ورپسې رستو نه دوا وکړي خبر هم در نه نه یو ته ورپسې دوا وکړي هغه دعا داسې لګي ورشو زیب لاس والا گرم کې او دوا نه به مې نه وباسي کور دې د پلارم وړاندې یو دعا لګي یو محتاج دی غریب دی او پوی چې دا اوګه نهار بربند دی او غلې غوندې دی برابر دا دعا دل بدستاورت کے حج اکبر است دل بدستاورت کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است یو زړه خدای د پاره خوشالول د 100,000 حجونو نه زیات ثواب 100,000 حجون اوس خو چې ګوره زیبه دا پړسېدلې زامن څوک عمرو ته روان دي څوک څه ته روان دي څوک عمرې له تللی عمرې له نه وې تللی سیل له تللی په کراچۍ چې کوشو تازه د مخ بیا خوایا کو خدای دې بیا خو باسه بودای دې نه دا کله کړې په عمره کې عمرې نه راغی همغه د پیرنګیانو سر دې راوړو عمرې نه راغی عمرې له نه وې تللی او سیل میل نه تللی وې سیل دې وکړو راغی عمره دې ته وایي دې شکل ته دې وګوره
نو عزیزانو حج او دلجوئی دیتا ہوئی بوډای ته وای چې دا خر نه غوخه پرې کې دي کې څه کې وته زکار کوه ول نه کار نکوم والله کدی پریدم چې حال دی نی ویلې چې دا مرداري غوخه ته صد پار را پرې کې ورته سړیا چې نمی پرې دې کونډه سلور لونه راته یتیمانه پاتې نن درې مورز د چروزم وګرځم هیڅ پیدا نشي بیا واپس پېته لاړ نن سار چې د کور راتلم لونو راته ویلی چې مورې کنن دیم سره نه وړه نو مونږ به هلاک نو دا د مردار خواخې ځکه پرې کومه چې ما ته اسلام اجازت را کړی دی چې سړی د لوږې مړ کېږي هغې له مرداره خوړل جایز دي نو دا به وله نن یو سم پخې به کړو شپه به پې تېره بیا حاجي صاحب ورته ویل بوډای زم در سره ځم هغه ورته چې ته ما سره څه کې ما کړه خو به دا د مردارو غوښو نه بغیر بل څه نه نو تا باندې به خورم څه ده ورته ویل بوډای زه خوراک له نه ځم هسې کور دی ګورم خو په دې شرط در سره ځم چې دا مردارې غوښې به ما په سر کړي ته به تشه روانه په سر به یې کوي وای ماما او زه به صاحبه جامې پاکې اغوستې دي او ښځه ده ورسره مردارو غوښه ټوکری به زه په سر کړم ولې جامې م پلي او له عطر مو مږلي چا درته ویلي دي چې جمعې په ورځ مانځله ځې نو عطر په ځان ومږه نو بوړه راوالی کنا عطرونه مطرونه مو مږئ عطرونه نه کېږي عطرونه چېرته کېږي جامې خدا هغه چا وي چې د څرمنې جامې بیا اغوستې او پیغمبر پسې به په مانځه ولاړو څرمنې جامې خو د ابوبکر صدیق وي چې د ده نه مالدار سړی په ټوله مکه کې بل نه و چې مدینې ته لاړو مال حال ټول په پیغمبر قربان که نو د ببرې شړی کمیس یې اغوستی و چې کوم ځای شلېدلی و د کیکر پازغي یې ګنډلی و جبرائیل علیہ السلام راغی چې ګوري هغه هم هغسې کمیس اغوستی او د کیکر پازغي یا سیوري ټپ کړي پیغمبر ورته ویل دا ولې ویل نن د ابوبکر کمیس دومره د خدای خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړی چې تاسو هم داسې کمیس او لنګ ووهئ نو بوډای ته وایي حاجي صاحب چې دا ګنده غوښې ټوکری به ما در سره په سر کړي ویل ټیک غوښې په سر ایښي دي اسخا اوبه پرې را روانې دي او روان چې د بوډای کور ته ورسېدل لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې وې ویل مور دې نن دې هم سره نه وړه ویل بچي اخرې تازه غوښې مې درته راوړې ډېرې خوشحالې شوې لوڼه ویل پخې کوي چې ویو دا حاجي صاحب خیال کړی دی چې په خدای قسم چې د مکې د کعبې نه دا کعبه بهتر ده هغه د مکې کعبې ته نه ځم 600 روپۍ راواغستې او بوډای ته وی چې دا غوښې وغورځوه او دا 600 روپۍ والی په دې ځان له بندوبست شروع اوس چې د 4 ورځو نهاري او هغه له یکدم 600 روپۍ ورکړي او بادشاہ دی کو سړی ورته ویل اجازت غواړم زه ځمه ویل کېنه چې دعا درته وکړم ایو لوري ورته وایي چې وسړیه ته چې څه وخت کې مړ کېږې د دې نیکۍ په بدل کې د ایمان دولت دې نصیب شه دویمه لوري ورته وایي وسړیه ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي او ملائکی در تراشی او سوال جواب در نه تپوس کوي
نو الله دی پخله کې دسی جواب راوله چې د ملائکو د پکړ نه پیزان خلاص کې ادوه مجینه ورته وی چې وسړیا چې د قیامت په ورځ اسرافیل علیہ السلام شپې له یو غږی او ټوله دنیا د قبرونو نروزی او د قبر نه تمرا پاسینو په دغه ورځ د دینه کې په بدل کې دی الله د پیغمبرانو ټوله نصیب کا اصل اور مجنه ورته وی چې واجی صاحب تا خو زمونږ نیستی غو سکړه د دینه کې په بدل کې د قیامت پاغه لوی ورځ باندې چې دنیا بټوله پکې پریشان ولاړی الله دې خپل دیدار او د محمد رسول الله شفاعت نصیب کا دا دعا ورته سړی واپس کور تراغه کونډه او یتیمانو له پیسې ورکیو د سره چې کوم مرګرو واده کړی و چې حج ته به یو ځای ځو هغه ټول لاړو دی پاتې شو سیوا دی ورته وی زه خو نه یم تللی څنګه نه یې تللی ترا سره نه وي دی ورته وی په خدای قسم که زه حج ته ډوتلی نه یم امرګري ورته وی چې خدای قرآن ته وګوره دروغ ولې وی ظالمه په منا کې را سره وی په بیت الله کې په طواف کې را سره وی په خدای قسم په مدینه منوره کې مونږ سره یو ځای ولاړ وی د جناب محمد رسول الله روضه ته درود او سلام دی وی دوی نیم تله غي ورا سره وی ټول ورځ په دې جګړه تیر شو شپې چې دیو د شو خوب کې ورته جناب محمد رسول الله راغی ورته وی بچیا نن دې ټول ورځ ولې په جګړه تیر کا و یا رسول الله زه حج ته نیم تله او دی وی دی وی چې ترا سره وی ورته بچیا خپکیګما تا چې غشپک 100 روپۍ د یتیمانو د کونډې په خېټه کې واچولې په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه اغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عمل نامه کې لیکي نو دوی هغه ملائکه لیدلې ده ستا په شکل زکه درته وی چې ترا سره وي عزیزانو دلجوی دیتا وی ایاک نستعین دیتا وی بوډای براوتا خدای تبم امداد کې چانه سوال نکو نو دی کته د الله امداد د بوډای امداد په کوم رنگ کې وکړ اجي چې دړنه صادقو اغل اداس اج نصیب کو چې تر قیامت پورې باجو نکی نو یا کنستعین دا معنا پمنس کې چې دا الفاظ وې شپاره سنې دا ایمان لرا دو سلور ورځې تکلیف خو بدرتئی راحت بدر باندې بیا د سراشي چې سنبالولې به نشي اسرا د خدای کوا او د بنده مکوا واخر دعوانا الحمدلله نمرو چې ملری شي د زړه زین غم رو نو زبزروار چشمان هغزه کې دمان او تا چې خوي پکم زه قدم رو زاغا ساعت پجل حساب وما او چې میزي دستر ګوتا پس نمرو نو بلبل نیم چې
عالم پزان خبر کرمان او تا پسی جڑا کوم صبح دم رو رو پتنگ نیم چی قرار کولی نشمای او استاد عشق پشمای سوزوم رو رو نسوک چی ماتا پن کوي پترک دمینی او کړي د عدل پجام کې ستم رو رو سوک چی ماتا پن کوي پترک دمینی او کړي د عدل پجام کې ستم رو رو نو دا محمد امین دلبر پسی جړېږي نو او کا وریږي په ګلونو شبنم رو رو طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع محبوب سبحاني ددماكي نرى روان محبوب سبحانی ددما کی نرا روان دلا صدا کفار دینم دیر زیاد خفگان دلا صدا کفار دینم دیر زیاد خفگان رازی چی ولا ورشو چی خوشال شی جانان طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع نغمي دمين كري شروع نور پریک دی قیل و قال نغمي دمين كري شروع نور پریک دی قیل و قال والليل زيغشى أقري ومني جمال والليل زيغشى أقري ومني جمال رحمت العالمين فأخلاقك كمال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع تحفة بور لور قد ألفت مديني تحفة بور لور قد ألفت مديني خوشال بيكرم فمحبت مديني خوشال بيكرم فمحبت مديني بیان چکری اللہ تعظیمت دمدینی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع نغمي دمين كري شروع دراغنا زوال نغمي د چراغ وای د تیارو راغې زوال پروسم رخل خوان بد جانان دی استقبال پروسم رخل خوان بد جانان دی استقبال تحرير فضل حكيم كرزكا صيحة أطفال طلع البدر علينا
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع محبوب سبحاني ضد ماكين روا محبوب سبحاني ضد ماكين روا دلا صدا کفار دینم دیر زیات خفگان دلا صدا کفار دینم دیر زیات خفگان رازی چی ولا ورشو چی خوشحال شی جانان طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع نغمي دمين كريش نور پریک دی قیل و قال نغمه دمین کړی شروع نور پریک دی قیل و قال واللیل زایغشا اگوری اومینی جمال واللیل زایغشا اگوری اومینی جمال رحمت العالمین فأخلاقك كمال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع تحفة باور لور قد ألفت مديني تحفة باور لور قد ألفت مديني خوشحال بيكرم فمحبت مديني خوشحال بيكرم فمحبت مديني بیان چکری اللہ تعظیمت مدینی طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا وجب الأمر المطاع نغمي دمين کړی شروع دراغنن زوال نغمي د چراغ وای د تیارو